د برتانیا پارلمان افغانستان سره د مرستندویانو د مرستې پر کچه شرمیږو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د برتانیا پارلمان کې یوې ډلې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانان له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ دي. خو دا چې برتانیا له افغانستان سره ډیره لږه مرسته کړې ده، دوی د شرم احساس کوي. هغوی ویلي نه یوازې دا چې برتانیا د افغانانو لاسنیوی نه دی کړی، بلکې دوی له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستندویانو د ملاتړ پر کچې هم شرمیږي. د برتانیا پارلمان په خپل وروستي راپور کې پر نړیوالو مرستندویانو غږ کړی دی چې له افغانانو سره د مرستې برخه کې ډیر چټک ګامونه پورته کړي. په راپور کې راځي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د برتانیویانو یو شمېر همکاران هم په دغه هیواد کې پاتې دي او د برتانیا دولت باید د هغوی د ژغورنې لړۍ لپاره هم اړین اقدامات وکړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.